درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر ښه راغلاست نن ورځې مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چېرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله فیسبوک پاڼه خپله مرکه خپره کړې ده. هغه په دې مرکه کې د جمهوري نظام د پاشل کېدو ډیر مسؤلیت پر امریکا اچولی دی. اشرف غني ویلي د تخلیې پلان عملي کېده په خوست، جلال آباد، کندهار او کابل کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ټولو قطاعاتو ته د وتلو وړاندیز شوی و. زموږ جنرالانو ته وعدې ورکول شوي وې د ملي امنیت اداره چې یو حیاتي بنسټ و، کارمندان یې تخلیه او ویستل شول. خو د سیاسي چارو ځینې شنونکي د اشرف غني په حکومت کې د کمزورتیا او بې عدالتۍ پخلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی صادق شینواری په دې هکله وایي د اشرف غني په اداره کې کمزورتیا او بې عدالتي شتون درلود، اړیکې پر ضوابطو حاکم و. ښاغلي اشرف غني زیاتوي د دوحې د سولې د هوکړې ځینې برخې یو اړخیزې وې او دغه هوکړه له کابل سره له سلا مشورې پرته د واشنګټن او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.